نن ورځ ویډیو د جمپر په اړه ده. د موبایل په یو ځای کې یوه نقطه کته سي، هغې نقطې ته بیرته دغه برق د یو جمپر په واسطه تېرېږي. نو دا ډېره مهمه ویډیو ده او د جمپر نور کارونه چې تاسې سره بلد سئ، په نور ویډیوګانې چې تاسې ګورئ په هغو کې به هم ګټه ځینې اخیستې، نو تاسې به نور هم ورسره بلد سئ. نو دا خاص ویډیو د دغه تار په باره کې ده، د جمپر په باره کې ده چې یو ځای کې برق کته سي او هغه ځای ته بیرته موږ برق راولو، د جمپر تار په واسطه یې راولو. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نن زموږ ویډیو د جمپر په باره کې ده. جمپر یو کلک تار ده، که په یو ځای کې یو نقطه کته سي او هغې نقطې ته برق نه راځي، نو په بل ځای کې موږ که مثبت وي، مثبت کته سوی وي، د هغې نقطې په بل ځای کې هم مثبت وي، نو هلته مثبت پیدا کړو، له هغه ځای نه به د خرابې نقطې ته به جمپر وکړو تر څو دلته برق پیدا سي. دغسې منفي هم جمپر کېږي او مثبت هم کېږي. نو نن د جمپر کار ته ښیم چې جمپر څرنګه استعمال کړو او په څه شي کې ګټه ورڅخه اخیستل کېږي او د جمپر مکمله طریقه نن تاسو ته ښیم. نو تاسې به یو خراب سرکټ پیدا کړئ، په دغو باندې به تاسې یو څه لیم ووهئ، لکه ما چې دلته یو څه لیم لګولی ده. په دغه کې بیا جمپر ډېر په اسانه باندې سپینېږي. چې زه تاسو ته طریقه وښیم. مثال تاسې یوه نقطه زیړه پیدا کړه، لکه دغه نقطه چې ده، دغلته چې تاسې یو څه لیم ووهئ، نو په دې کې بیا جمپر ډېر دغه تار ډېر په اسانه سپینېږي. دغه زیړ رنګ چې ولاړ سي، بیا برق تېروي یوې بلې نقطې ته چې سپین سي، او که سپین نه وي په زیړ بیا په یو بل ځای کې لګېږي هم نه او یو برق هم نه تېروي او هغلته لګېږي هم نه. دغه جمپر ده، تاسې به په دې طریقه په دغې نقطې کېږدئ. ما دلته هم لیم اچولی ده، لکه دلته تاسې لیم واچوئ یا دلته لیم واچوئ، دغه ځای سپین کړئ. بیا څومره ډېر لیم وي نو تاسې به جمپر لا په اسانه سپینولی سي. نو زه دغه جمپر دلته ږدم، تاسې وینئ زه یو څه سپینوم. نو تاسې ولیدل، زه تاسو ته د ښکاره کړم، ځکه ویډیو کې ځینې وخت هغسې ویډیو یې سمه نه راخلي، ځکه دا وړوکی تار ده. نو تاسې ولیدل کته زیړ ده او پورته سپین ده. کله چې جمپر سپین سي که نه، نو بیا هلته په یو ځای کې په یوه نقطه کې یوازې سیکاویه په دې طریقې سره ورلې، نو بیا لګېږي هم په اسانه باندې. صحیح شو، هلته ډېر په اسانه باندې لګېږي او برق کنکشن هم تېروي چې یو ځای کې برق کته سوی. نو زه دا دلته لګوم په دې نقطې سره. مثال دلته یوه بله نقطه وګورم، مثال دا یوه د سیم کارت نقطه ده. صحیح شو، او بیا به درته وښیم چې څنګه یې په یوې بلې نقطې ته تېر کړو. اوس یې اوس تاسو ته ښیم. اوس تاسې ولیدو دلته ما ولګاوه، یعنې بند شو. نو زه دا دلته ږدم، دغه ده، دلته ما ولګاوه، دا ډېر کلک او مضبوط تار. یو ورسې بند سي بیا نه خرابېږي، نه شکېږي. چې تاسې په صحیح طریقې سره یې سپین کړئ، په صحیح طریقې سره یې ولګوئ، نو تاسې به داسې چل کوئ. او په ځینو مواردو کې زه تاسو ته ښیم. مثال دغه یو سرکټ دی، صحیح شو، دا لرې کړم. تر څو جمپر مو ښه په اسانه سره ونیسي. صحیح شو، دا ما سپین کړو. نو زه دلته د سپیکر پوینټونه ګورم، دا اوس بندوم. صحیح شو، په دې کې مثال په ډول ما مثبت ولګاوه. صحیح شو، نو ځینې وخت تاسې په میټر باندې دا چیک کړ، دغې نقطې ته برق نه راته. صحیح شو، دغه یعنې دغه یوې نقطې ته یې برق نه راته کته سوی و. تاسې میټر کې چیک کړو، شماره یې نه ورکوله هېڅ. نو تاسې به دغسې چل وکړئ چې تاسې به
د دغه تار پورې به بیا دغه جمپر وتړئ څه دغه سپیکر تار ته. ما یو څه لیم ورکړو سپین څه اوس به ډېر په اسان سره دغه جمپر سره څه نو تاسې ولیدو جمپر ما ورپورې بند کړ دغه تار مې ولګاو دغه منفي خو یې جوړو دا منفي نقطه یې جوړو خو دا مثبته نقطه یې دلته کته سوې ده په دغه ځای کې څه دغه ځای کې نو دغه نقطې ته به برق سره کومه پیدا کوو نو تاسې به په پاور سپلای به ټلیفون چالان کړئ څه دغه جمپر سپین کړم تاسې وینئ سر کې سپین ده اوس برق تېری نو کله چې تاسې په پاور سپلای باندې ټلیفون چالان کړ بیا په ټلیفون کې یو څه پلی کړ یا راډیو تاسې پلی کړ نو بیا به دغه تار تاسې ونیسئ نو بیا به دلته له کومو پرزو سره به ګرځي چې له کوم سره د راډیو اواز وسو نو له هغه ځای نه به دغه ځای ته به تاسې جمپر وکړئ څه دلته یوه نقطه پیدا سوه فرض کو دا یوه نقطه سو دا نقطه سوه د دې ځای نه به تاسې دلته جمپر وکړئ بیا به دا د راډیو تار خپله په دغه خپل نقطې کې ولګوئ دلته به برق پیدا سي لاسپیکر به اواز کوي نو په دې سره تاسې کولی سئ د لاسپیکر منفي هم پیدا کړئ دغسې د مایک منفي مثبت پیدا کولی سئ د لایټ منفي مثبت پیدا کولی سئ او دغسې چې کوم ځای کې نقطه کته وي نو تاسې پیدا کړه لکه د چارج په مثبت کې تاسې له دغه جمپر نه ګټه اخلئ هغه به هم اوس تاسې ته وښیم نو زه به دلته اول د جمپر طریقه در وښیم چې له دې ځای نه تر یوه ځایه پورې څرنګه جمپر وکړو نو موږ خو دلته یوه نقطه په نښه کړه چې دغه سره د راډیو اواز وکړو صحیح شو نو تاسې به هغومره تار د هغومره اندازه باندې به تاسې جمپر سپینوئ صحیح شو زه اوس دلته یو څه تار پرې کوم ما دغه دومره تار چې هغه څومره ضرورت و له دې نقطې څخه تر دې نقطې پورې به زه جمپر وکړم زه دا بله خوا سپینه کړم نو سپینول یې ډېر اسانه دی تاسې چې کله خو ډېر به یې نه سپینوي ځکه کیدای شي له خواته نقطو سره ولګېږي او شاټې وکړي نو مثبت او منفي شاټې وکړي نو تاسې به یې ډېر کم سپین کړئ اوس دومره سپین سو باید دغه یو څه نقطه باید موږ پرې کړو دومره سي چې یوازې هلته بند سي نو په دغه ځای کې ما له دغې نقطې نه اوس خو موږ ډېر سپین کړی دی خو تاسې ته ښیم که نه زه یې پرې کوم صحیح شو نو زه دا اوس پرې کوم صحیح شو تاسې ولیدو لږ پاته شو چې یوازې هلته بند سي له یوې وړې نقطې سره یا په کومې پردې سره صحیح شو نو دا ما سپین کړی دی زه دا پرې کوم دا صحیح شو کومه نقطه چې تاسې په نښه کړې ده یا کومه پرزه له کومې پرزې له کونج سره خوا سره کوم طرف سره نو هغې سره به تاسې په ډېر احتیاط سره ولګوئ صحیح شو نو ما دغه تار دلته ولګاو تاسې وینئ صحیح شو اوس په دغه تار راخلمه د سپیکر دغه مثبت پوینټ سره به یې ولګوم صحیح شو دغه ده نو زه تاسو ته ښیم دغه ده صحیح شو له دې نقطې څخه ما دې نقطې ته جمپر تیر کړ صحیح شو بیا به اوس تاسې راواخلئ د سپیکر تار اوس به د سپیکر تار موږ په خپله نقطه کې ولګوو چې هغه کومه نقطه یې ده کوم مثبت ده تاسې ته ځای معلوم ده زه په هغه کې لګوم او بیا به موبایل سپیکر کار شروع کړي صحیح شو ما دا ولګول نو په دې سره تاسې د یو څه مثبت منفي پیدا کولو لپاره جمپر استعمالیږي جمپر د دې لپاره داسې یو ځای کې نقطه کته سي بل ځای کې نقطه پیدا سي نو له هغې ځای نه به دغه ځای ته جمپر وکړي جوړ به سي ځینې وخت تاسې کولی سئ په بټنو کې هم جمپر استعمال کړئ تاسې چې کله د میټر په واسطه تاسې ولیدو چې میټر تاسې چالو کړو نو کار نه کوي
او دغه شماره ورکړه خو دغه من سیډ شماره ورنکړه، دغه بټن کار نه کوي. نو دغه بټن چې له کوم یو سره کار وکړ نو تاسې به له دغه منځ سره یې کار وکړ، له دې منځه به دغه منځ ته به جمپر تېروئ، په داسې طریقې سره به یې تېروئ چې له بل بټن د پاسه داسې نه وي تېر شوی. نو په یو طریقه په اسان طریقې سره به تاسې لنډ جمپر او معمولي لیم به اچوئ، سپینوئ به یې، داسې نه چې تاسې ډېر لیم واچوئ بیا بټن کار نه کوي. نو تاسې به لږ لیم اچوئ، له دغې نقطې نه به چې له کومې نقطې سره دغه بټن کار وکړ نو دغه نقطې نه به دغه نقطې ته جمپر تېر کړئ. نو جمپر په بټنو کې هم استعمالولی سي، په سکرین کې هم استعمالولی سي، چې تاسې لیدلی سي سکرین په کوم پوینټ ښکته سي نو تاسې به مکمل سکرین بیا جمپر کوئ او په صحیح طریقې سره به له کومې نقطې نه چې جمپر راغلی د هغې نقطې سره به سیده بندوئ، داسې نه چې د یوې نقطې جمپر له بلې سره بند کړئ. دلته یې په شمار لیکلي دي، له یو سره بندوئ، له هغې نه وروسته چې کوم دوم جمپر ده دوم به له دوم سره بندوئ. نو سکرین په جمپر باندې هم کلک او ښه بندېږي چې کوم وخت تاسې نه خراب